دوستانو آیا ستاسو د موبایل ټلیفون او میسجان خو به نوی اکسوي؟ آیا ستاسو د موبایل ټلیفون خو به څوک نه اوري؟ آیا ستاسو د موبایل میسجان خو به څوک نه ګوري؟ نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته په موبایل کې دوه ضروري کوډونه درښیم. د دغو دواړو کوډو په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په خپل موبایل کې هغه کس معلوم کړئ، هغه نمبر معلوم کړئ کوم چې ستاسو د موبایل ټلیفون اوري یا ستاسو د موبایل میسجان ګوري. یعنی که هر چا ستاسو په موبایل کې دغه سټینګ کړی و نو تاسو ته به د هغه کس نمبر راواړوي چې دغه کس ستاسو د موبایل میسجان ګوري یا ستاسو د موبایل ټلیفون اوري. نو ډیر ضروري کوډونه دي، باید تاسو ته خامخا معلوم وي. ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو ولر په خپل موبایل کې ډایل پیج خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې ډایل پیج خلاص کړئ نو اوس راځو اول کوډ ته. اول کوډ درښیم. د اول کوډ په ذریعه سره تاسو دا معلومولی شئ چې آیا ستاسو د موبایل ټلیفون یا میسجان خو به څوک نه اوري. نو هغه کوډ چې د تاسو په خپل موبایل کې دغه کوډ وي *#21#. دغه کوډ به تاسو سمپل په خپل موبایل کې ډایل کړئ. کله چې تاسو دغه کوډ په خپل موبایل کې ډایل کړئ دلته ګورئ کال فارورډینګ وایس ناٹ فارورډډ ثانک ناٹ فارورډډ. یعنی د موږ د موبایل ټلیفون دی هغه په بل نمبر باندې نه دی فارورډ شوی. د موبایل بالکل محفوظ ده. که چیرې دوستانو ستاسو موبایل کې یو چا سیټینګ کړی و یعنی ستاسو د موبایل ټلیفون په خپل نمبر باندې کړی و نو هغه بیا تاسو ته څنګه راړوي. نو ګور دوستانو ما د دغه موبایل ټلیفون په بل نمبر باندې واړول. یعنی اوس هر څوک دغه موبایل ته ټلیفون راکوي هغه به دغه موبایل ته نه راځي، هغه به بل نمبر ته ځي. یعنی که چیرې یو چا ستاسو په موبایل کې دغه سیټینګ کړی و نو بیا به تاسو ته دغه نمبر څنګه راړوي. بیا به تاسو راسي هغه کوډ وي، هغه کوډ د *#21#. دغه کوډ به سمپل تاسو ډایل کړئ. کله چې تاسو دغه کوډ ډایل کړئ دوستانو دلته به ګوره لاندې په ساين کې د هغه نمبر راوړئ. ګوره کال فارورډینګ په اخر په ساين کې د هغه کس نمبر راوړل سي. دغه نمبر چې د ستاسو د موبایل ټلیفون او میسجان ګوري. کوم چیرې دا ختموي به څنګه د ختمېدو کوډ وزه درښیم. هغه کوډ د *#21#. کله چې دغه کوډ دوستانو تاسو ډایل کړئ نو دغه سرویس به ختم سي. ګوره کال فارورډینګ اریز واز سکسسفل. نو هغه کس به بیا ستاسو موبایل ټلیفون او میسجان نه اوري. که زه اوس بیرته بیا راسم *#21# وومه ګوره دلته به اوس ماته د هغه کس نمبر نه راوړوي. ګوره اوس د هغه نمبر دلته نه راوړو. اوس راځو دویم کوډ ته. دویم کوډ درښیم. د دویم کوډ لپاره به تاسو په خپل موبایل کې *#61#. دغه کوډ به تاسو په خپل موبایل کې ډایل کړئ. کله چې دغه کوډ تاسو په خپل موبایل کې ډایل کړئ دلته هم ګوره تاسو ته راوړوي وایي کال فارورډینګ وایس ناٹ فارورډډ ډیټا ناٹ فارورډډ پیکس ناٹ فارورډډ SMS ناٹ فارورډډ. یعنی هیڅوک هم زموږ د موبایل ټلیفون نه اوري نه زموږ د موبایل میسجان څوک ګوري. که چیرې ستاسو موبایل کې یو چا دغه سټینګ کړی و ستاسو د موبایل میسجان یا ټلیفون یې کتل د هغه نمبر به هم دلته راواړوي. ځکه تاسو بیا څوک ټلیفون راکوي یا میسج راکوي هغه به په هغه نمبر باندې فارورډ کېږي، په هغه نمبر باندې به ځي. نو د هغه نمبر به بیا تاسو دلته راواړوي. که چیرې یو چا دغه سټینګ کړی و کوم بیرته ختموئ بیا به سمپل په خپل موبایل کې *#61#. دغه کوډ به دوستانو تاسو په خپل موبایل کې ډایل کړئ. کله چې دغه کوډ تاسو په خپل موبایل کې ډایل کړئ ګوره کال فارورډینګ اریز واز سکسسفل نو هغه سرویس به ختم سي. بیا به هیڅوک هم نه ستاسو موبایل ټلیفون اوري نه به میسجان ګوري. نو دوستانو ډیر ضروري کوډونه دي، باید تاسو ته خامخا معلوم وي او دا اوس تاسو په خپل موبایل کې ټرای کړئ او دغه سرویس په خپل موبایل کې بند کړئ. که چیرې یو چا ستاسو موبایل کې دغه سټینګ کړی وي نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. د ملایق په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.